معاشره به ټیکېږي کله دا به ټیکېږي په څه دا به اله ټیکېږي چې دا لوی لوی سنډاګان پکې راونیوي شي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہی مال خو د خاورو ډیوم نشته چې زه رڼا ته کینم اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن اور د پیر صاحب کور چراغان پکې د بجلو لګېدلې زما عزیزان نن په ملک کې غریب سړي ته د بجلای رڼا ته کېناسته به هم د خدای قهر عظیم جوړېږي تاسو وګورئ د ملک د بجلای بیلونه وجې غرق شوم تباه شوم وایي پیسې داخلې که بیا جګړه کړه دا د بجلای د بیلونو حال په ملک کې اوبه د ملک پیداوار بجلی د ملک پیداوار سره باټینګن د ملک پیداوار ټیپر چې زمیندارو به میخې لاچول او سنډاګانو ته به چول تاسو د امام حسین بیان اورېدو ته راغلي شیعګان خو نه چې زه درته بیان شروع کوم تاسو هاي 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 څوارلس سوه کاله وشو هغه غم لا تېر نه او بیا د امام حسین یعنی غم په کال کې صرف لس ورځې کوه بیا دا نورې ورځې دي چې څه خوښه ده نو کوئ د ملک لا جوړ کړي د ملک معاشره ټیک کړي نظام د ملک دا ستاسو په لاس کې دی ټیکول دا به ټیک کوئ اسلام اسلام حکومت لګیا دی اسلام 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 شپږ کاله کې پته ونه لګېده لکه زه ستا ته وایم چې الوا 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 شپه ټوله تېره شي سهار بانګ وشي زه یم الوا سهار به تاسو وایئ چې لا بیړه دې غرقه شه دا الوا دې څه شی شپږ کاله وشو اسلام 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 هېڅ پته ونه لګېده چې کوم دی او دې څه شی وزیران را پاسی یو وزیر تلیو دی دغه ته دی خیبر ته نو هغې ورته ګډان مډانه لال کړي او روټۍ بندوبست یې کړی دی نو دی چې را پاسېدلی دی ورته وایي چې رونو آرام سره کښېنئ انشاءالله خیر به شي اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي خلک ویل واه واه سبحان الله اسلام انا لله اسلام آغاز خو څوارلس سوه کاله وشو چې په مکه کې د غار حرا نه شوی نو په قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کېږي او د هغې ځای نه به د اسلام آغاز کېږي تاسو پوه شو زما عزیزانو دا قسمه خلق دی دا مزاج دی قوم نه زړې ګډې جوړې شوې زړې ګډې زړه ګډه چې د چا په لاس کې د شین جوار ټانټه وګوري نو هغه پسې ولې تاسو ما ونه لیدلي چې چا درته ټانټه ښودلې چې که خیري دا که هغې نه لږ زیات شنه واخه بل چا سره دې ولیده نو هغه پسې دا هغه قوم نه تاسو ما ونه لیدل تاسو بې ضمیره قوم به چې دی په دې ملک کې ښې ورځې لټوئ تاسو بې ضمیره قوم تاسو هغه قوم نه وئ چې په روټۍ تاسو دوکه شوي یې په جامو تاسو دوکه شوي یې په چایو تاسو دوکه شوي یې په کباب او روټۍ په کچرو کې ستاسو ایمان خرڅ شوی دا هغه قوم نه در سره زمین د دې قوم ملا چرې غیرتي نشي تاسو ته ما عرض کړی و چې یو سړي ماته ویل مولانا صاحب ته کشمیر ته تلې مال نه ویل ته کشمیر جنګ له نه یې تلې خو نه یم تللی
وینو ته څنګه مولای چې د کشمیر غزا ته نه تلې مال ته تلې وې نظم نه تلې نو مال ته بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا ځان اول زه دا د حکیم د مور خبره ویل به مورې نالت په ښځو هغې باید بچي اول په ما اول خپه نه شئ تاسو خو لوی خلک یې تېر کال یې دلته جلسه شوې وه چا په مزاج به یو خبره بده لګېدلې وه مختلف مزاجونه دي نازک ویل دی به بیا څنګه موږ نه دلته جلسه کوي په ارام کښېنه په ارام کښېنه یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو سړي نه اډو یارېده نه ویل لکه داسې چل دی ما نه اډو ښځه یارېږي نو تا نه ډېره یارېږي وی ما نه ځکه یارېږي چې زما واده وشو کور ته رالم په لومبۍ شپه پیشو په کوټه کې میاو میاو کول چاړه مې راواغسته یو څو ټیمې ووهلې ویل ښځې مې چې وکتې چې هو سړی خو جوړ راته ښکاري چې ډبنګی دی بس وی ویارېده هغه چې یارېدلې ده نن هم یارېدلې ویل ودرېږه دا زه هم دا چل کوم هغه هم سبا له پیشو کور ته بوتله چې پیشو میاو کړی ده چې په چاړه پیشو وهلې ده هغه ښځې ورته ویل ماما اینطور نکو او مردن گربه شب اول است و اوس پیشوګانې مه وژنه د لومبۍ شپې کار دی وی خړه له عینه ما په لومبۍ شپه پېژندلې وای په ایمان مونږ د ښځو په لومبۍ شپو پېژندلې نه یو ته خو په دې ملک کې لږ شریعت راوله او دا ښځې واپس کړه د دې ښځو حال ګوره په ملک کې ښځو حال ګوره ملک په تړاکۍ روان دی ملک په تړاکۍ روان دی جرافه دی ملک په تړاکۍ روان ملک په تړاکۍ نه دی روان ښځې په تړاکۍ روان دي ښځې دومره لرې لاړ پرون دې خوا وګورئ ستا په دې پیر صدر کې جشن خیبر لګېدلی د چا ښځې ولتلې وي او بیا د کالج هلکانو چې پې باتی مړې کړې نو سهار له ماته معززین وایي معززین وایي چې وګوره مولانا صاحب دا څه شرافت دی د شریفانو ښځې هلته تللې وې د هلکانو داسې کمینه توب وکړو ورانې وکړو پلانې وکړې ماته وسو نو زه خو هم داسې اناړي ما ورته وی چې خبره واوره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره کم سړی چې خره د کور نه بار وشړي او شپې په بار راشي نو څنګه چل دی ول بس چې نور مخکې لاړ نه شي مالناسې خبره کوم ته ورسره نه یې او ښځه او لور د جشن خیبر ته تلي تاسو ووایئ په ایمان په دې سړک د شپې په 1 بجه ښځې را روانې نه وي د سنیمانه کومه سنیما وګوره چې د شپې په 1 بجه ختمیږي دا د چا ښځې وړونه تېروي ملک په تړاکۍ روان ملک خو بیړه تباه ده د ښځو د لاسه وګورئ ورشئ باړه وګورئ کوچي بازار وګورئ د صدر کوچي بازار وګورئ د ښځو د بټو نه تانونه څوک راوباسي مینا بازار کې درزیان وګورئ د ښځو د نوي فیشن ناپونه درزیان د کم کم ځای اخلي دا د چا د ښځو زمون کور وران دی کور هم وران ته زما کور وران دی دننه او ته ماته بار چغې چې اسلام 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 دا اسلام هغه شی دی لکه په صدر کې ټیشن کې یو سړي آواز کولو زوی ته اسلام او کولیانو آواز وکړو زنده باد هغه وی چپ شئ اسلام بیا هغې وي زنده باد وی بیخه موزه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده زمون کور روان دی کور ښځې کې زه واګې نشم اچولی نه شم راټینګولی
لور زنه شم راټینګولی زوی زنه شم راټینګولی د خدای په قهر عظیم اخته او ته ماته لګی چې اسلام را روان دی که خیري را وبرسي دا مذاق نه دی اسلام ته دا ټوکې نه دي اسلام بیا په ملک کې وګوره شریعت بینچونه جوړ په دې ملک کې تعزیرات پاکستان لا 2 لکه کیسونه د ورځې کچرای وګورئ غوبل پکې جوړ مارشالله د پاره وګورئ زرګونه کیسونه مارشالله عدالتونو کې کیږي شریعت بینچ لا په 3 کاله کې یو کیس نه دی پیدا یعنی تر اوسه پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بینچ ته پیش کې او لاس ته وسی د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ چې په یک وخت پکې 3 قانونه چلیږي د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ کور وان د اخلاقو زمونږ جنازه وتې ده سړیتوب خو په مونږ کې بوی نشته هر یو ته چې ګورې د تنې نه به د کوهیتور غر پناه کېږي خو چې خبرې ورسره وکړي د اوړي د وښو تور ګونګټ دی خو چې لاس ور وړي بوی کړي په دې جوماتونو کې د وښو کې د اوړي کې تور ګونګټان وشي که خیال دې کړي کېږي که تور ګونګټان هغې له چې لاس یو سي بوی کړي تنې به یې ډېرې ښایسته وي خو د وښو ګونګټاني چې ورنږدې شي بوی به ترې زما عزیزانو ټول فراډ دی دوکه ده انصاف نشته که چاته ووایې چې زم څه حق لرم یا د خبرې یا د روټۍ یا د ګاډي کې د سبزۍ خرڅولو حق خو زم په دې ملک کې لرم چې بېګاله پې بال بچ له روټۍ وګټم نه ته به دا ګاډی په غاړه ځکه نه ودرې چې زنانه تېري زنانه که هغه زنانو ته د ګاډي نه تکلیفي چې د چا د مارکین او د لټې او د خامتاب ورکه په سري خو ګاډي یوم مه پرېږدئ او که د چا ایرانی چادرۍ په سري او هغه زنانو ته تکلیف وي نو الله دې په هغوی د چرګو مرض راولي د مستۍ نه په لاره ځي او زه د خوارۍ نه لاره کې ولاړ ګاډي کې چې څوک سبزي یا فروټ خرڅوي د هغه په ځمکه او اسمان بل درک نه لګي نو دغه ګاډي کې د نور ته او د سوري ته او باران ته او جړی ته ولاړي او بل درک یې نه لګي نو هغې پسې تاسو راشئ چې زنانه تېرېږي دا کومې زنانه دي زنانه چې خو کور ناست مستورات خو کور ناست دي مکشوفات چې بار روزي خو نرتګان دي نو هغې ته د تکلیف څه ضرورت دی او که سړي ورسره ټې ته چې دې بچ نه شې دا نرتګان په تا باندې درس وري دا ملک دی دا وطن دی مونږ خو دا ملک د حیا او د غیرت او د شرم لاندې یو پرامن ملک جوړول غواړو مونږ خو دا وایو چې دا ملک دی داسې چې بلا ضرورت دی ښځه په دوربین کې هم په سړک نه ښکاري که نه ده داسې بغیر د ضرورت مړی شو ژوندی شو بغیر د ضرورته به ښځه بار نه روزي مونږ خو دا ملک داسې غواړو چې نن محرم دی په ریډیو باندې ګانې بجانې بند دي نو یوازې د محرم کې ګانې بجانې حرامې شي نور کال روایږي نه ټول کال به بند دي یو محرم کې سینماګانې بندې شي نه ټول کال به سینما نه سینما دی د بال بچ د تباهۍ یو عظیم سبب تاسو وګورئ موږ د دې کلي دنیا کابلۍ کې څوک ناسته زما بچي ستا بچي میندې بیا ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي د به د تسمار خان زوی ځان نه جوړ کړی کابلۍ کې به سګرټ وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی شرمېدل حیا وکړئ شرم وکړئ غیرت زما ښځه او زما مور دی پردي خدمتونه کوي
او هغه پیسې دي چې زه پټوم بیا د سینماګانې پې کوم دا ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده ګناه د ملک د حکمران طبقې ده ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده نن جواری ولې عام ده شراب ولې عام دي غله ولې په سړکونو باندې دندناتې ګرځي ځکه چې په ملک هېڅ قانون نشته پولیس یې ونیسي منډې 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 وینیسي خو سبا له چې کچرو ته بوځي بوتل یې نه چې بیا ضمانت وشي ضمانت یې لا څه کوي بیل بیفور ارسټ یې وشي مجرم پیش هم نه دی او شا په شا یې ضمانت وشي ګناه د ملک د قانون ده د ملک قانون سخت وی یو غل له لاس غوڅکه په دې ملک کې ته وګوره چې په ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي نن ستا ټول ملک د زنا ډیپو دی هره محله هره کوڅه هر بازار د زنا ډیپو دی یو زناکار برسر عام ته رجم کا سنګسار یې کا وګوره چې بیا په ملک کې د زنا نوم څوک وایي نه دی ملک د زنا ډیپو دی شراب بند 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 راشي غریب کو اسکل نو راشي دا ہوٹلونه دا موټرې دا بنگلې وی سی آر بند 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 قدم بیارتا میوزک سنٹر مون تو بالا مانے کہ څوک میوزک سنٹر نشي بالا مانے میوزک سنٹر د میوزک سنٹر کې څه شی دی دننه وی سی آر کیسټ دا ته څوک وړي دا د چا په کورونو کې چلی بند بند ځای ولې بند غریب له قطن بننا که د بنگلو والا ہوتا بند ندی نو غریب لبم بند یو بنگلاو خواهی چی بغیر د وی سی آر نه یو زما عزیزانو دا گناه ټوله د ملکی قانون ده په ملک کې د یو جرم سخته سزا ورکړی شي ته وګوره چې بیا په ملک کې د هغه جرم نامه څوک وایي سزا غریب ونیوی شو هغه له هر قسم ده سرمایهدارو د پنسي خپل ونیوی شو هغه له هېڅ الله دې امان راکړي کېږي بس کېږي بس انجام به څه د دې ملک نتیجه به ستا په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ دی 18 کروڑ روپے پہ لگی دی 18 کروڑ افتتاح مونږ وکړه تلاوت مونږ پکې وکړه چې الله دې کامیاب کړي ډېر مزیدار شی مونږ ورغلو تلاوت هم پکې وکړو الله کامیاب کړي مونږ کجشن خیبرین پکې تلاوت کو الله کامیاب کړي سنمالم ورشو خدای دې کامیاب کړي ډاکټر دکان چرته وباسي ختم پکې وکړي الله دې کامیاب کړي ډاکټر چې کامیابی خو په خلکو به ټوکا کې راځي نو مونږه مولیا مونږ هم په قهر د خدای اخته یو کې څه چل کیس ورغو صاحب تلاوت هم پکې وکړو الله کامیاب د ملک ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و د صوبه سرحد خلقو ته کدی ته د روټۍ او د کپړې ډېر ضرورت نو چې لعنت جوړ شه غریبو ته ووایي چې وروره زه د چا نه کم یم غریبانو ته ګوره زمونږ پاس علاقه کې نن بیان هم په 88,000 روپۍ ټلویزیون اخیستی رنگین دی کارا بلا دا نن بیان هم اخیستی زمونږ په علاقه کې غریب څوک چې ټوله ورځ داسې داسې کوچی وي هغې په 100,000 روپۍ وي سي آر اخیستی په 100,000 دا ټکی لږ یاد کړي چې د مورې توره شړی لنګ
او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی کوناټو خو دې رسولی وکړې په ځمکه سولېدو چې دا ټوله ورځ دا کار کوي او په 100,000 روپۍ د وي سي آر اخیستی توره بلا دې وخوړه توره بلا دا قوم دا خلک زمونږ بیړي خلک دغې له تکړه یې دې خوا وګورئ دغې له تکړه یې چې د لنډۍ په سړک راځئ نو زمونږ کور خلکو ته وښیئ هغه د بجلیګر ملا کور دی وګوره ټي وي ډنډه چې پې ولاړه ده وګوره اوهو خلکو له څه وایي دغې له تکړه یې د بجلیګر ملا کور له چې ټي وي راننوته خدای دې په هغه ورځ د کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله زما کور دې خدای وران کړي درې کورونه دي رانه ګیر چاپېر درې واړو دا بمبولکان راوړي زمونږ دیوال سره خو اوس هغو سره زه څه چالو دې خوا وګورئ دغې له تکړه یې لنډی سړک جوړېږي سړک جوړېږي ټانګېوال هم چې تېرېږي وګوره مولانا صاحب دا په کومه روان وي مطلب یې دا دی چې جوړ دا ټیکه ده ده زه خو ځکه وایم چې هغه ورځ به کله چې دا د ورسک بند راوشلېږي او داسې مونږ ټول واخلي او غړوپ سمندر کې دغې له تکړه یې زه اوس ټیکهدار یم سړکونو ټیکې دا هغه قوم ها که دا یو خان وی زما په ځای خان نواب والله که تاسو ورته دا ویلی تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان له دا آواز وکړئ چې او خان وګوره دا سړک دی وبه وایي تاسو خو خانانو په ورڼي کې یرولی یئ د خانانو تالي سټو تاسو خو د خان د نوم تموم دا سنبی پرتي خان له به ته داسې آواز وکړي چې خان وګوره دا سړک خو زه درته سړی نه ښکارم نو ما ته آواز کوي جا مولانا صاحب دا سړک دی بیخو باسي سړک د سرکار سړک دی سرکار یې جوړوي ما څه کار دا قوم دا خلک تېر ځله جوړېدو یو راغی سایکل یې راوستو یې تاوان راکړ مال ولې مې دا سایکل ټیر مې په دې ستا سړک کې وشلی چې ته زر جوړی نه زما ټیر پکې وشلی دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال خو دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه یم زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت ته واړه خدای راستي کې ووایي دې قوم ته به زما دعا دې قوم دپاره سرکار پسې مخ کوم شی دی چې زه یې نن غواړم او ماله به حکومت رانه کړي کوم شی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکي او روس ته په دوروزي او عیشونه کوي او بجلیګر مولا لګیا دی دلته په بالا ماڼۍ کې د دوایانو دوکان کې دوایانې خاصوي کوم شی دی چې زه یې غواړم ماله به رانه کړي شته داسې نن وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک کې د هر بر سر اقتدار طبقې دشمن یم چې دروغ مه وایئ دورنګي مه کوئ یا خو په دې ملک کې سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مه هلئ په دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې 6 کاله کې ملا او اسلام دومره وشرمېدو چې اړو چرې به شرمېدلی
मुला इस्लाम 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 चश्ताना खलक सबा दे कौम तद इस्लाम नुम बच सोकली वही बपाराम के ना मड़ा पक्काल इस्लाम इस्लाम चगे वाले के दी मुंगाड़ू सवुन लीदा लिहाजा पाराम के ना खुदा खबर चिदा इस्लाम दे नाजीजानो इस्लाम शर्मोल नदी पकार इस्लाम सरा टोके नदी पकार इस्लाम सरा मखोल और मजाक न दे पकार इस्लाम सरा 35 काल द पाकिस्तान हुक्मरानानो धोखा करे दा अंजाम अव्वल शोरों पदे करे वचे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सरा बिया चोकड़ आ लाड़ो और पसे बल्लाड़ो 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 उस नंबर दे या खुसम चिसार कीगी दमल पादालतुनो के दे कुरान और हदीस प्राती चे फैसला बपदी की आओ या बदावाई चे इस्लाम दीवी रोस खद जमाना या बदावाई चे इस्लाम दीवी रोस खद जमाना या बदावा द मुस्तफा द मोहब्बत न कवे जिंदाबाद जिंदाबाद जमाजिजान ऐसे शिकाल निष्का मार्शल्लाह दिनन सुना दाद इंसान जोड़ कर द कानून दे भैया उस पके का मार्शल्लाह दिनन पटोल मल्क हावी के देशी न पयोश पके द मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ कर अडीनन सम पयोश पके पटोल मल्क हावी के देशी जमाजिदान शोर मत करो खैर दे वो हज के सकाल सलवे अखला का खैर नवाजी राते हुए सलवे वो जमा मख के मरशी नुमाल च सलवे अखला का चरता राजमा शिनवाल तो हो सलवे खाम खाम रखी नु तासुम दिल त सलवे जरा राजमा यही कना नु सट्टा काटू को हम पे की टिंगे दे चरता शे जमाजीदान अर्ज में दाओ चिदमल कानून सो पूरे बदल नहीं तरागे पूरे दे मुल्क द अमन सवाल न पैदा की द जिना और के दो सवाल न पैदा की दगला और के दो सवाल न पैदा की सो पूरे चिदमल कानून बदल नहीं मुला दे दा मुलियान इस्लाम न वाड़ी इस्लामाबाद वाड़ी तासो बतावे चिदा मुलियान इस्लाम न वाड़ी इस्लामाबाद वाड़ी कम मुला चुई च मा पदे कुर्सी के न निजाम बज चलो पतो पे बोले उम्दा खलक ठीक दी वो कानून बदल गई सजा मुजरिमान होता द कानून मुताबिक वर गई तो गोरा च दमल हालत टिकी की करे टिकी अजीजान हालत को संग टिकी दा जलसी दी द मुहर्रम देखो गोरा द कानून लियास सातल उमर फारूक तयो खजराल माशूम पगी की निवड़ उमर फारूक नास्ते पर यो खजूर बाग के कमीज तटाके गणी कमीज तटाके गणी देखो गोर से चल के कमीज तटाके मुंगा कमीजों में तटाके गणी द 1400 रुपये म्याश मुलाजिम गोरा दाग पदे बाला माने के सौदा अस्तमला नवाड़ी बाड़े तो और तसीदी नाले का दी दुकान नो केवाले करना ओई दास जमाद स्टैंडर नदी दा दुकानदारान ची दी ना सौदा अस्तमला जमाद स्टैंडर बाड़े अल्लाह हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन कमीज तटाके गए आखिर वर्त आवाज को या अमीरुल मोमिनीन ताल अमीरुल मोमिनीन दी खराशा उमर फारूक कमीज पजे प्रे खोलास के स्तनी वले पमंडा का बुढ़ा तरा गए बादशाह वक्त और ते दी खराश पमंडा
नन बत्ता से हुए और सरकारी सड़ी तो चोर खबर हो रहा वो भाई चाहता बन नशे वेले ओ बवे कचरोला वर आगे और अदालत पर मख के अगर मुर्दार मखे अर्दली वलाड़ी और तोड़ते चोर ये फर्क और ये सुधियो सारस में को ओ बवे दनन लाड़े तारीख दे बदलो लो बाबू साहब सलाम अलैकुम वालेकुम सदी जी दसे कवि वर्त कना मुंगला फमजान न प्रांगान जोड़ के ना तमाता जुमात के जो मुला देखो राश अल्लाह स्पक और रखड़े प कचरो के दुआन मखनी तवरदार रे बाबू से सदी आ तारीख जी के ना तबा वही दर तक ना जदर तस्पक कारम जुमात दर तस्पक कारी न खुदा स्पक करे सोच च बल तस्पक नजर वही कत न कवे पचा बांधे गरज कत न कवे पचा बांधे गरज सोग बन कवि पता बांधे गरज का गदा दस की फगूली गरज न का स्पाय बन का गदा बांधे गरज पसाहिल किश्ते दही चान डूबेगी पसाहिल किश्ते दही चान डूबेगी कसोख न कप दरिया बांध गरज जरहमान प दर्द यार के दसी ख्वाखयम चिमिनिश्ता प दवा बांध गरज कतन कवि पचा बांधे गरज सोग बन कवि पता बांधे गरज चे बलता दे स्पक कतली नो खुदा स्पक करे स्पक इकडे करे ताणे लवारा को किण के दास दामू गयू दास खपन शे ताणे देखो गोरे चिवरना होती ना दाश टोपाय खुदिया दासी की करा दासी दी नो चिताने लाने नो खान सलाम अलैकुम खान मिर्जा से सलाम मिर्जा वालेकुम खैर शाह जी खबर क्या वही करो तो खुदा से दासी का था तो हो का दादा वक्ष पहले ना दे बंगारो बासी का कतन कवे पचा बांधे गरज सोग बन कवि पता बांधे गरज पसाहिल किश्ते दही चान डूबेगी कसोख न कप दरिया बांधे गरज कतदासिश्वे लका दगा खजा चरा गले दहक अलम बरदार नो अमीर बमदर तमिलावी गिद उमर फारूक बुंदे अमीर बदर तद उमर फारूक बुंदे चंगत कमा तकूनून युअम्मरु अलै संगच यही दास बदर बांधे अमीरान रा संगच तई दास बदर बांधे अमीरान रा कता सुखौरत प दूरबीन की उलीदा कमड़ो मुराशी प कब्र में गोलो प दूरबीन के कवली दा खो बयाउजरी इलेक्शन की गयो मिंबरान बजूड़ी गयो बामबड़ान बजूड़ी गयो सब जुड़े खौरस पसे बढ़ान दे सो बोरे च प्रदेश पक फोटा बदन दे इस्लाम अदा करे इस्लाम दे पे न दे रावस्ते वो अल्लाह के न प मल्क रावले और न खौरस दगा से बदा खुदा पर कहा रखते और औरत सब्ज़े वाला लवर्श हाय 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 वखे वाला लवर्श 38 रुपए किलो हाय हाय कुरकमान
50 روپۍ چې ډالۍ هاي هاي کور ته راغی ښځه لرګي نشته هاي هاي 100 روپۍ من دي لرګي 15 روپۍ کیلو من هاي هاي دفتر ته لاړې هلکه پلانې غلطي دې کړې ایکسپلینیشن دې کال هاي هاي ماښام چې کور ته راغلی ښځه وړونه مې درته سهار ویلي وړونه وو هاي هاي داسې یې کوي هره ورځ به هاي هاي چې ټک مرګ به دله راشي او روان به یې بل جان ښه ورځ به نه وي تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ عمر فاروق په منډه راغی بیبي وایه ورته عمره په دې مې پوهه کړه چې دا د خدای قانون یوازې ما دپاره دی او که تا دپاره هم دی عمر فاروق ورته وویل بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشته دا الله قانون ما او تا دپاره یو برابر دی ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب دپاره یو دی امیر او غریب لا دی خوا وګوره چې امیر او غریب لا یو دی نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی څنګه وی ستا زوی ابو شحما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی اے امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل به کوې امیر المؤمنین ورته وی بچیه ته کور ته لاړه شه په ارام کښېنه اوس زه پوهېږم زما کار کوي د قانون پاسبان بیا دې ته وایي د قانون پاسبان بیا دې نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړی که سړی غوړ او سر بولي ځه 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 قید بشي وایي ښه منډه ځه قانون پاسبان دې ته یو ښځه راله دې خوا وګورئ محمود غزنوي ته یې وویل چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوسه کړه ځکه چې د هغه په پیو کې ډوبه کړې وه محمود غزنوي ورته ویل ښه ویل په ما ډېر روټۍ تر هغې پورې حرام وي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه نه یانستی یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوسه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه الم نو پې ورغی چې پې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه د هندوانو پنډتان ورته راله وی دا لکونه اشرفی او دا والا خو دا سومنات بوت ته زمونږ څه مه وایه دا زمونږ ډېر لوی خدای دی هغه وی اول د ده دا خېټه برمه کوم چې ویې والو په برچا د هغه خېټه ټوله د جواهراتو راکړه محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بوت فروش جوړ شم زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او دغه سومنات دروازې کابل ته راوړې کابلیانو بیا چې دی د ظاهر شاه که د چا په حکومت کې تنبیه بیا هندوانو له ورکړې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نه شي کم دروازې چې محمود غزنوي راوړې تاسو پوه شوئ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دې ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتی کېږي که نه جي ځه ځه د اخترونو کې نه ګورئ تاسو د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپېګنډه وکړه چې چا ویشتی دی ویشتی دی چې ویشتی دی د خدای په غضب زه اخته وم ټلیفونونه دي او خلک دي 6 ډزه یې ویشتی دی حاله چې کوم دی کلاشنکوپ یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راغلم نو صاحب ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی خو وګورئ ما څه
चल के सब मड़के गमना है और मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रातों भर नहीं आती। मर कोई और दराजी हो सब मड़के न दमर दगा में खूब बोले तो रस पाना वही जब मड़के लेकिन मेरा मरना क्यों उनके घर शादी हुई तस ख्याल दे ची बिजलीगर मुला मरिशी नो दे सरबो सरबो पसी बबिया सोक सवेले निशी दे बिजलीगर मुला निकुना ब पैदाशी और दे बड़वागानो दा खजो द्रे दलगान बपरी दीना दा प्रोपेगेंडा दी दे दा सट पर यख्तोई ची द्रे में तबी और कीगी दुई करे दा जमुन खजो पस स्तासो खजीदार चा जमुन गम यो खजा दोस्तरगी दी स्तासो दोस्तरगी जमुन दोख पे स्तासो दोख पे जमुन यो खजा स्तासो यो खजा वो जमुन खजी जमुन दी स्तासो खजी शामिलात तास ख्याल बल बिजली कर बपैदाश बल बपैदाश बल बपैदाश सुलेमान अलैहि सलाम चिमड़ केदा इज़राइल अलैहि सलाम ते वे बैतुल मुक़द्दस तामीर में अख्तकड़े दे लग सबर का दा पेरियान और देवान बबिया कार न कई वे सुलेमान रवाने ग तब दा से लाश दी पारा बल सुलेमान पैदा बल्ब पैदा किया बल्ब हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार करें नारे तकबीर अल्लाहू अकबर उलमाए देवबंद हक दपारार वो जमाना की और वक्त होता है खलक पैदा करें अजीजा कसमा तासर दुश्मनी भी और जवाय मचल का दा जमुन जामन खराब दी या लूना खराबी दी या खजे खराबी दी दा कंट्रोल कई गोरा तबाह की गई घर की गई रसवा की गई दुनिया के हुकदर तसुक सवई ना आखिरतन तबाह की गई जिदा जमुन खजे दा से आवारा गर्दी गिरजी अजीजान खुदा तो गोरई रसूल तो गोरई आखिरतन तबाह की नुदा हो जमा दोस्ती ना दर सरा जखो स्ता खुशालो न वाड़म जदी जड़ोल वाड़म और आखिरत के खके ठीक है अर्ज में दाव अजीजानो ची द हक अलंबरदार और द कानून पासबान देता हुआ बदे अख्तरुनु के तास हो गोरे ओए म्याश पर कराची के नदली दिलेश कराची के वाड़ म्याश खींची ना कराची की म्याश चरता खतनी दरोजी कराची वाल होई चे तरावी भी नहीं पड़ी और रोजे भी नहीं रखे और सेवियां भी न खावे तकाफर होके मरे तरावी में नदी कड़ी रोजे में नदी नहीं ची मेंचे मोनो खरम नो काफिर कोम खुजान ना मेंचे को बखरम का नो हम मेंचो तो हड म्याश की ना म्याश को जमुन पर सुबह सरत के दा ख्वार गरीबान मोरमड़ी प्लारमड़ी दागा ठीक छुई ब्याह चिंता सो गो रही हिलाल कमेटा ऐलान नहीं करे हिलाल मिलाल के दिने ठीक गवाह पैदा शिराजे डज वर्क होई अख्तार दे हुकूमत दल तडेर दासी यार हुकूमत ऐलान पट्टा पुडून बखबर गो के ने चाफिस शिया नजर देने ले नु 24 घंटे लगे हुकूमत दाबत कड़ी पदा वक्त के दमोर मेड़ो हुकूमत शी जमीन पखलाडो अख्तार ने क्यों न रोजा दासिम पर किश्ता करना देता यार हुकूमत वाला खुपा वाबडा हाउस ते कचरे कराचे के आलू बिल्डिंग चले प्लाजा के नास्ती बिस्कट खुरीन दागी बस पेगमो की म्याश त्रौखी खा बिया म्याश तासो पैमान हुआ ते और तासो द कम जे खलक नहीं शाडन स्टाफ दब गरे लंडे कोटले बादर कले कमरदीन गड़े वगैरह वगैरह तासो पखपल कोले के मालदार सड़े पैमाने होए छ दसी आसमान तप कतोली दले चिम्याश को तगोरी छ राव खता करो न खता दसी कतली हमदा मुंह गोंदे स्पेरा उगी तगी नहर द आसमान तगोरी कर दा सरब को खता सो चिम्याश तो गोरे ताने तराशी च खान मा म्याश तुरी दा हाँ म्याश कम से किरी वही जिदा से
सगड़े थानेदार ने के ख्याल की दा शेख बहुत सपूगा के और डिप्टी कमिश्नर तब बोसे हो आप ब्याह कराचे तक पति शेख साहब कम देख जी जकीनिया वाला के जाचो दे ख्वार का टोला दुनिया ने वे खान ऐसे बने तार ली दले दा सीधा करना हाँ नौर कला चिम्याश गोरी गरीब सड़े और द गरीब सड़ी रसाई ताने तमने की और ब्यारा डिप्टी कमिश्नर ताल ता सेंट्री वाला सेंट्री तो हुई चे मापरे द डीसी साहब सरा मिलावे के मामियाश दी जल्दा सेंट्री बे प्री दी जागा और जवरा लमा गेट बंद है अस्पई माता द गेट नदास के माल वेले छे कम ख्वासे मैं दना न सक वे दना न सक मैं जियारत ما تقول لي وانا خوني دنا زيارات كم ده مال خدای راستي و بنگلا دا سیب بنگلا دا مال تغلی غوند زیارت هم ده و کاکا زما زما مو تاسو آیا چې ما غوند سړی چې د مرز غوند می ټوله دنیا پیژني او ما سره دا چلو شو داغه په بنگلا کې نو تاب گوي تال تاسو پرې خچتا پرین دی نو د پلازا په کمره کې دننه ناس بسکټو خړو والا او ته بر صحیح څنګه کی سپېګمو ته خمیاش په کمره کې ورننه وزینا نو غیبه کلا ګوري په درې مشپا چې بالکل دینی مسمان تراش خیال امره پړومبش په میاش د پاکستان په تاریخ کې د فرنټیر خلک ګوري او د صوبه سرحد خلک ګوري د پاکستان په تاریخ کې روجدار او په صحیح مانو کې روجو ساتلو والا ما په خیال چې د صوبه سرحد خلک ته خبره پوهیږي نو میاش کم دوی ګوري چې دوی ګوري د دوی شهادت زما د ایمان دی چې دوی ټیک وای او صحیح وای خدای دې وکړي چې ټوله دنیا کې اختر نه او د صوبه سرحد یو مورمر راغې او ما ته وی چې اختر دې کزه په پانسی کېږم ویلې مې دیو بیا به مې چې زه اختر زما عزیزان دې تیر اختر کې دا پروپاګاندا کې لوی لاس دې غوانو یو راغې موسمیات والا اعلان کړو چې دا سې دې پورې درته چې دې جولای ته وګورئ چې لږ عقل پیدا لږ سوچ پیدا سرونه در پوری دي کہانی در پوری نه دي یو راغې وی چې جی چې مونږ به وکړو روټای مې خاو خړا په مړه خېټه چې بیا لاړم دې خو مې نو کول 15 منټه ولاړو نو 15 منټه کې تا روټای مو خړو مونږ دې مو کو بیا دې مو څنګه وې تار غو بل راغې چې بل راغې یو پکې راغې خدای راستي کا یو رو جمع نیولې دا و زما څه کار دی چې د خلکو روجي خرابو معاملې دي یو پکې لادا ما دا ټول شهادتونه مسترد کړ ما دې کې څه وزن نشته نو زه دا ټول ملک ذمہواری د روجي په خپل سر نه نو هغې کې یو دوه کسو چې لاندې کوشوي دي یاره دې ویشتو قابل زمونږ وایي ویشتو قابلو نو ویشتو پولیسو ویشتو قابلیانو دا نورې لکۍ ورپسې بیا تړلی شي او زما عزیزانو خدای ته ګورئ خدای ته ګورئ جواب به ډېر ګران وي والله دا ستا هره ادا د زندګۍ چې دا ټوله په تول دا ټوله په قیمت ده د دې به خدای له قیمت ورکړي یوه ورځ چې په دې سترګو څومره دنیا ته وګورئ د دې به خدای ته قیمت دا چشمې وګورئ زما دا چشمې دا په 600 روپۍ جوړې شوي پاس نظر لاندې نظر دا فریم وغیره وغیره په 600 ما نظر کم دی نو په 600 روپۍ مې نور سترګې ځان ته لګولي دي تاسو پې ګوره په دې خبره پوهېږئ بې قیمته ستا مخ زه سم نشم کتی دا دومره عظیم سترګې قیمت به ته سبا خدای له ورکول غواړي دا خپې چې ته پې بې مینته ګرځې والله د دې قیمت به ورکوې د دې لاسونو به قیمت ورکوې دا غوږونه د دې به قیمت ورکوې دا ژبه د دې به قیمت ورکوې
یو زندگی وګورئ چې نن ختمه شوه ته یو ارب روپۍ چاته ورکړه چې یوه ورځ راته نور انتظار وکړو به شي یوه ګنټه یو ملت سوال نه پوهېږم زما عزیزانو د هر څه په قیمت دي د دې به خدای له قیمت ورکوي دا ټول به ټیک شي خو که د ملک علمبردار د قانون چې دی داسې شي لکه عمر کور ته راغی زوی روټۍ خوړی بابا ولې پریشانې وې بچیه روټۍ وخوره ما ته داسې معلومیږي چې ستا نه نخیرې روټۍ د زما په کور کې روټۍ وخوره چې ویې خوړه داسې دې ویښتونه ونیو او دیوال سره یو څو ډغرې ورکړې وی بچیا په دې مې پوه کړه چې پلانې ښځې سره تا زنا کړې ده ورته وی چې پلاره بلکل مې کړې ده وی منکر ولې نه شوې کمبخته چې ما درته ووی تا به ویلې چې نه مې ده کړې وی پلاره یو مې زنا کړې ده هغه ګناه مې کړې ده دویمه د دروغو ګناه څنګه وکړمه یو ګناه خو مې کړې ده نو بیا د دروغو ګناه دویمه څنګه وکړمه راوست مسجد نبوی هغه جماعت چې محمد رسول الله د چا بنیاد خو عمر فاروق سړی ولېږلو چې د مدینې ټول سرداران را جمع کا نن زما د زوی د تقدیر فیصله کیږي د مکې د مدینې لوی لوی سرداران لوی لوی صحابه او علما رال عمر فاروق ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی ډېر مزیدار قرآن لولي که د معافۍ څه ګنجایش عمر فاروق پاسې وی ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل ورکړي ګناه یو کړي او سزا یې بل ورکړي ګناه هم ده کړې ده سزا به هم ده کړې عزیزان نن ستا په ملک کې ګناه چا کړي او سزا چاته ملي ګناه چا کړي او سزا یې چاله ملي زمونږ د ملک دا دستور دی دا خبره هم په دې ځای یادوي ړومبی شپه ده نن خو به نه تنګېږئ یو کلي ته یو پیر تللی پیر هلته یې چوکته په کلي کې ټیپر هم په 2 پیسې سیر دي او زعفران هم په 2 پیسې سیر دي او سوچه غوړي هم په 2 پیسې سیر دي پیر مریدانو ته ووایي چې هلکه تختی بیړم برکړه وی ولې وی دا شعر ناپرسان که گیر شنو غرقیب پیر مرید مانده غونده عام طور د دې پیرانو مریدان چې داسې جان کټي سنگی وداو سنگی وی مریدان زیاد کئی داسې کټي کټي با غریب مانده پیر ته وی چې حضرت سوچا غوړي په 2 روپۍ سي په 2 پیسې سي لګي سار شه ډېر مانده چې لږ خش هغه وی سوچا غوړي په 2 پیسې سي روخره خو بیړه باندې مار وی چې لږ صبر صاحب صبر څه شورو یو مړه چې یو 2 میاشتې تېرې دي نو داسې یو شی ته جوړ شو چې جوړ شو بادشاہ حکم کړی په یو سړي چې دا پانسی کوي سړی چې پانسی له بوتلو د هغه سړي مری نری وه چې کړی به یې ورواچوله به بیا ووته چې وروا به یې چوله بیا به ترې ووته بادشاہ له راپورټ راغی چې صاحب هغه سړي خو په مری کې کړی نه ټینګي څو ویلې چې د هغه په مری کې کړی نه ټینګېږي نو بل والا غټ غوندې وګورئ څوک خو سړی مړ کوي دې ته یې مه ګوره چې ګناهګار دی او که نه دی خو زما اډر دی یو سړی مړ کوي آسپایان ګرځېده ګرځېده د پیر مرید و او د ده مره ایله ولا فټ ده کې به کړی سمه راشي رانیولی دی چې رانیولی دی مخکې شه هغه مې ما څه کړي دي وی څه دې نه دي کړي خو هلته کړی د چا په مرۍ کې نه راځي بل چا بغیر تا نه وی نو ما خو څه نه دي کړي غر کوئ وی بس کاکا خبرې ډېرې مه کوه بادشاه اډر چې کړی د چا په مرۍ فټ شو مړ کړي
پیر له ور منډه کا چې غرق شم وې ما چې درته وی چې دوه پیسې سیر وړي خو خورې خو خدای راستي کوي بیا ټینګ کې اوس بس وی پیر خدای ته ګوره چې خلاصوه مې و وی آسان کار سبا به کله به پانسي کېږي صاحب دا وی سبا پیر ورته ویلي چې داس چل دی چې دې کړای باندې به تا نه مخکې زه ور منډه کوم او ته پې زما نه مخکې ور منډه کوم بادشاه به ولاړ یا به یو تپوس وکړي زه به جواب ورکړم ته به خلاص وی ډېره ښه سار بادشاه راغی چې سړی پانسي کړي هر څوک دی پیر پې ور منډه کړه چې دا کړی زما غاړه کې واچوه مرید یې ور منډه کړه چې نه حضرت زما غاړه کې دی په پرزونو شوي دي بادشاه راغی دواړه یې ونیول چې هلکه څه چل دی ولې پرزونه پیر ورته وایي چې دې کړای کې ما ته په باطن کې جنت ښکاري د پیرانو په باطن کې نظر لګي باطن کې وای نظر باطن کې نه په بطن کې بطن خېټ په دې کې نظر لګي نه خیر چاغا وې ما ته په باطن کې په دې کړای کې جنت ښکاري نو دا مرید به وایي چې دې جنت ته زه ورځم او زه یم چې زه دې پیر یم زه ورځم وی خانو تا پیر او مرید دواړه په آرام کې دی جنت ته زه ولې بادشاه ورغلی دی او په غاړه کې کړای فټ کړی ده او آرډر یې جلاد ته کړی دی چې راکاږه خو چې ګړد شوی دی بادشاه نه یې سر غورځولی دې خوا وګورئ ملک نه شهر ناپرسان جوړ چاله به په یو رنګ کې سزا قدرت ورکوي او چاله به په بل رنګ کې سزا قدرت په دې خبره پوهېږي یو به په یو رنګ کې قدرت رانیسي او بل به په بل رنګ هغه ګړنګ چې تا بل نه جوړ کړی هغه ګړنګ کې به ته په خپله الا مگر هغه خلق چې کوم د قانون محافظین دي او په قانون عمل داسي عمر فاروق ورته وی زما د خدای قانون دان دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل نه ورکما جلاد راوغوښت ورته وی بچیه خبره واوره زما دا زوی دی واده یې نه دی کړی نو قرآن ویلی دي چې غیر شادي شده سړی زنا وکړي هغه سړی او ښځه دې 100 درې لګاو شي ما په دې زوی د 100 درو حکم وکړه خو که تا پړکې دا راوسته چې لږ به یې په مزه مزه ووام ځکه چې د امیر المؤمنین زوی دی نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي نعرے تکبیر عدالت فاروق اعظم عمر فاروق چې ورته وویل نو جلاد په درو وهل شروع شو پلار امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی په درو وهلی کېږي اتیا درې چې د عمر زوی ولګېدو نو پلار ته وایي چې بابا جانا تګې ما لګي اوبه راکړه پلار یې ورته وایي چې بچیا په خدای مې دې قسم وي چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي خو یو طرف ته د زوی مینه او محبت دی او بل طرف ته د خدای قانون دی نه بچیا د خدای د قانون په مخ کې د ستا غوندې زرګونه زامن قربان شي اے بچیا اتیا درې ولګېدې او 100 پاتې دي که سلمه درې نه بعد ژوندی وي نو اوبه به وڅښې او دغه وخت کې اوبه ځکه نه در کوم چې ما په اجرا د حد کې د قوم بچو له اوبه نه دي ورکړي نو که تاله مې درکو سبا خدای راته ووایي چې زوی د پاره دې په قانون کې ترمیم ولې وکړه پردي خلق دي چې په درو وهلو به دې نه وي ورکړي او زوی له دې پکې ترمیم ولې وکړو نو په ملک د قانون کې د ترمیمونو کولو جواب هم خدای له ورکولی نه شو تاسو وګورئ زموږ د ملک قانون پیتی پیتی شو په ترمیمونو میل کل د مسورو پیتی دی جوړ ترمیم دی ترمیم دی ترمیم دی ترمیم هغه قانون راوله چې کوم ترمیم نه غواړي سلمه دوره چې ولګېد سرداران د مدینې عمر فاروق رخصت کړ دی راغی زوی ته ودرېد زوی سلګی وایي ورته بچیا ته چې مړ شي نو ستا ملاقات به د محمد رسول الله سره وشي
دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایا او بیا ورته ووایه چې تا کوم قانون زما پلار ته پرېښی نو داسې عمل یې پې کړی دی چې په زوی او په کور یې راغله نو هم صرفه یې ونه کړه. زما عزیزانو لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. قانون دغې ته وایي، د قانون علمبردار دغې ته وایي، په قانون عمل کوونکی دغې ته وایي چې په زوی یې راغلم صرفه یې ونه کړه، په کور یې راغلم صرفه یې ونه کړه، په ځان یې راغلم صرفه یې. زما عزیزانو موږ دا ملک په داسې قانون آباد غواړو، په دې ملک کې داسې قانون غواړو. والله العظیم الله دې چرې هغه ورځ نه کوي چې دې ملک ته روس راشي. خدای دې روس تباه او برباد کړي، الله دې روس د صفحه هستی نه مټاو کړي، خدای دې امریکا تباه کړي، د امریکې د پرکټي دې خدای تباه او برباد کړي، اسرائیل دې خدای تباه کړي. موږ د دې ملک خلک دا اگر چې دوی وای چې د چا خبرې د دوی طبیعت نه خلافي نو وای دا محب وطن نه دی، محب وطن نه دی. محب وطن تاسو یې چې په یو جنګي کې راغلي وایو د کروڑونو روپۍ په بار ملکونو کې جمع کړو، د لکونو روپو بنگلې جوړې کې زموږ بیړي په وظیفو خوراک ورکړه. زموږ محب وطن نه یو، تاسو محب وطن یو تلتلي کې راشي دلته بیا درې ورځې په لارو کې سامانونه چلي. موږ محب وطن. تاسو خو یو مولا اول په دې پېښور کې یو داسې مولا وښایه چې چېرته جایګیري وي، بنګلې وي، کوارټرې وي. زمونږ خو یا ډېر انداز کې اوسېدم، تاسو پېژندم، یا ډېری سره اوسېږم، یو کورکی مې دی د لسو مرلو هم درنه خلاص خپلو کې چې کښېني. هغه ورځ راته زمونږ ممبر صاحب وی چې باندې یو سړي تاسو کو چې د بجلیګر مولا سره خو به 6 لک روپۍ ما 6 لک را سره نشته، خو 6 لک والا راته د سړي ځامن نه ښکاري. دا راکشته 6 لک څه چې والله 2 لک هم را سره نشته، خو 2 لک پتیان راته داسې هغه وایي اکو بکو سرسندکو غامې لاړه پتره پکو، دا راته دغسې شی نه ښکاري. عمر مې تېر شو، داسې مې چاته نه دي کړي. وښایئ تاسو د بالا ماڼۍ تاریخ، د رامداس بازار تاریخ چې زما لاسې په مړي ژوندي خیر خیرات کې چېرته داسې مزدوري مې کړې ده، محنت مې کړی دی، ملازمت مې کړی، په 26 روپۍ میاشت بجلیګر کې امام هم، په 15 روپۍ میاشت دې مدرسه کې مدرس هم، په دې مې ګزاره کړې ده. خو دا رامداس او دا بالا ماڼۍ داسې مې لیدلی یم زه چېرته وای چرې نو د یار در په هزار درمان ورنکما، آشنایی بدی په این و آن ورنکما. کا یو ظلم دی زلف پلاس کی وزی، یو اختبا دی پدرس جهان ورنک. والله زه د خدای قانون او د محمد رسول الله د حدیث داسې تابعین چې ما چرې د سرمایه‌دارو او د اقتدار په مخ کې جوکیاو کړي نه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.